ایران تیره میاشت 14 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي تیر اکتوبر میاشت د بیلابیلو جرمونو په تور 14 افغانان اعدام شوي دي. یاد سازمان زیاته کړې چې د تیرو 3 کلونو راهیسې ایران کې د افغانانو د اعدام شمیر د لوړېدو په حال کې دی. دا چې ولې نن پر همدې بحث کوو. راسره ډېر قدرمن میلمه پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز الدین مارج صاحب میلمه دی. مارج صاحب ښه راغلاست د نن شپې د نن خبرې ته. د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان په پرتله د ایران تګلاره څومره ګواښمنه ده؟ مننه. زه لومړی تاسو ته تخنیکي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورې دلته دوه حقوقي مسایل ډېر زیات حاد دي دوه مملکتو منځ کې. یو حقوق بینالمللي عمومي دي چې په عموم کې د نړیوال موازین، نړیوال اصول، نړیوال اعلامیې، نړیوال تعهدونه، نړیوال قطعنامې، نړیوال منشورونه، دغه ټول اساسلوب چې دي په نړۍ کې او هغه هېوادو چې یا منلي دي یا یې غوره جوړ کړي دي او یا هم د الزام په توګه په ټوله د نړۍ په هېوادو باندې مورد الاجرا دي. دې ته درناوی په د هر هېواد د چارواکو لخوا نه، د ملت لخوا نه پکار ده چې دا د نړۍ نظم او اداره وساتي او په دې کې امنیت وساتل شي. که چېرې دغه اصول ته درناوی نه وي، دا اصول نه وي، بیا هېوادونه په امن کې نه پاتې کېږي او د دوی مثلا بشپړتیا ته، ځمکنۍ بشپړتیا ته، د دوی خپلواکۍ او استقلالیت ته، د دوی حاکمیت ته درناوی نه کېږي. دا د پوښتنې د سوال لاندې راځي. همدا وجه ده چې دا اصول به درناوی کېږي، پلي کېږي به. هر هېواد په خپلواکي دغه په کورنۍ چارو کې بل هېواد به لاسوهنه مداخله نشي کولی. که چېرې وځي همدغه اصولو ته مراجعه کړي، په همدې اصولو باندې له خپل حق حقوق نه دفاع کړي. یو دا مسله ده. د ده تر څنګ بیا نړیوال سازمانونه دي یا نړیوال حرکتونه دي یا نړیوال هستې دي چې هغه هم هغه هېوادونو چې اکثریت دا منلي دي یا غړیتوب ترلاسه کړی، هغه ځان ته خپل میثاق و منشور و اصول لري. د بېلګې په توګه د ملګرو ملتونو سازمان یا ناتو یا لیگ عرب یا نور داسې دوی هم مجبور دي چې نظم د ساتلو دپاره دغه نه ګټه اخیستل او د خپل اهداف مقاصد مخې ته وړلو دپاره چې دوی منلي دي هغه ته درناوی کوي. دوم حقوق بینالمللي خصوصي ده، یعنې د دوه هېوادو ترمنځ باندې جوړجاړی ده. دوه هېوادو منځ کې تړونونه سره شوي، دوه هېوادو منځ کې بعضې قراردادونه یا حقوقي جنبه لري، یا اقتصادي چارو کې دوی سره رنګ شوي، یا یو ټولنیزو چارو کې سره کار کوي، یا کله کله کېدای شي دوی داسې تړونونه کې چې کنفدریشن کې سره یوځای کېږي یا فدریشن کې سره یوځای کېږي. په هر حال هغه تړونونه، هغه روابط، هغه ژمنې چې دوه هېوادو په منځ کې دا احکام د حقوقو بینالمللي خصوصي کې راځي. د دې نړیوالو اصولو چې موږ تشریح کړل د دوه څانګې، بله څانګه ډیپلوماسي ده یا ډیپلوماتیک تشریفاتي حالت ده چې هغه هم په وروستۍ کې د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو د 1963 کالو کې هغه ترتیب و تنظیم شول. یو نواه یا یو ستاندرد معیاري یونیفورم حالت تر غوره کړه چې په ټولو هېوادونو کې به یو ډول مخکې او هغه ته به شدیده درناوی کېږي. مسؤلیت ډیپلوماتیک دغه په څنګ کې ده، پروتوکول ډیپلوماتیک په څنګ کې ده، اساسات خدمات کنسولي په څنګ کې ده، او اړیکې جوړول د دوه هېوادو لیول یا کچه دغه چې د لوی سفارت په کچه د سفارت کمیشنري عالی ده، مثلا جنرال کنسولي په کچه ده، د کنسولي په کچه ده، دفتر ناظر د اتشه په کچه دا یا فرق کوي. اړیکې دوه هېوادو دوی بیا په خپله جوړوي دغه احکام لاندې. راغلو بیا نور مسایل دي چې په لاسوهنه ده، مجرمین دي، جرم ده، سزا ورکول دي، مارج صاحب خبرول دي. دلته بیا جرم جنگي کنوانسیون مثلا په
1940 کال کې او دغه پروتوکول 1908 صراحت لري. درېمه خبره وروستۍ بخښنه غواړم تا سوال ته راځم. درېمه خبره بیا د کډوالو چارو تنظیم او ترتیب ده. بله. هغه د کنوانسیون د ویانا د 1950 یا تریټي اف روما ورته وایو دغه پروتوکول 1980 کال کې په بشپړه ټول مسایل حقوق د کوربه هیواد د مطبوع هیواد دا ټول پکې ترتیب او تنظیم شوي او ایران هم په دغه ټولو جماعت لکه افغانستان په شان هم لاسلیک کړی هم منلي هم غړیتوب پکې لري لکه ملګرو ملتونو سازمانو په نورو کې. د هغه ترڅنګ ملګرو ملتونو سازمان یا په نړۍ کچه باندې ځینې اعلامیې هم دي. د وخت ما یاداوري وکړه چې دغه نه د بشر حقوق اعلامیه د 1940 کال ده. دا ټول د پکتو سره یو عادي یو ساده تابع د افغانستان د نړۍ په هر چېرته کې د حق طلب کېږي یو معمولي مدني حق طلب کېږي. مطبوع هیواد د افغانستان هم مسؤلیت لري د پښتنو کې او هغه هیواد مجبوره ده د دغه ټولو اصولو پر بنیاد دولت د مربوطه د هیواد باید خبر کړي دا څه کوي چې ایران په خپل سر باندې ادامه دلته ما وخت دا د کډوالو اصول دي ځکه ما وخت دغه تیز مې اصول بله مهرباني توضیح او تشریح کړل. همدا علت یې و چې دا کنوانسیون د 1950 او د پروتوکول 80 کال 1980 دلته او صراحت لري. دلته دغه د اسایلم سیکر یا د پناه غوښتلو شرایط د میګریشن یا مهاجر کېدل کډوال کېدل یا ریفوجي اخیستل پناه اخیستل اوسېدل نشنلایزیشن سیستم څنګه بیا هلته تابع دغه هېواد اخلي ډیفینټ انډیفینټ ویزا اخیستل دې شیان ټول د تشریح او توضیح شوي دي. بیا دغه مربوطه هیوادو خپل کورني قوانین پر بنیاد نه دوی عمل کوي چې په دې ټولو کې یو مسله دا ده چې هر کډوال بل هیواد ته ځي دی مجبور او مکلف ده چې ټول اصول او قوانین او نظم دغه هیواد مراعات کړي ځکه دغه هیواد له حقوق او امتیازاتو نه دی استفاده کوي. لکه څنګه دغه اطباق چې هلته ګټه پورته کوي لکه حق د کار حق د امنیت حق د تحصیل حق د سکونت حق د عدالت د محکمو ته رسېدل د خپل حق دفاع کول. نو بنا نتیجه څنګه کړنه چې له خپلو اتباعو سره کوئ له کډوالو سره به دا چلن کېږي. نو بناً که چېرې دوی کوم جرم ترسره کوي د کډوالۍ حالت کې قانوني هلته د اوسېدو اسناد لري. کوم جرم کوي خلاف دی دغه مملکت د اصولو کار کوي امنیت ملي امنیت دغه هېواد ته ګواښ کېږي نظم د هېواد خرابوي په ټولو کې خلاف دی قوانینو چې کوم کار وکړي یا ټولنیز خطر وي هغه هېواد حق لري چې دی لکه خپل اتباع غوندې محکمه کړي او سزا ورکړي. خو دلته یو مسله ده که چېرې د دغه هېواد تابعیت یا نشنلایزیشن یا سیټیزنشیپ نه یې ترلاسه کړی ولو که کډوال په توګه هم اوسېږي یا مربوطه دولت یا دغه استازولي ته خبر ورکول کېږي چې دغه تاسو اتباع ده دلته اوسېږي دغه جرم ترلاسه کړی موږ سزا دغه سزا ورکوو یا تاسې د اصولو له مخې نه خپل هېواد ته سزا ورکوئ موږ ته ډاډ ورکوئ. استبداد د مجرم مسله مطرح کېږي هغه استبداد کېږي اما سزا باید ورکړل شي او هغه کوربه هېواد ته ډاډ باید ورکړل شي. که چېرې کوربه هېواد د ډاډ وړ هم نه وي هغه حق د اپیل لري چې دویم ځل دپاره د ده سزا باندې تجدید نظر وشي وکتل شي او بیا ورته هغه دوی قناعت حاصلوي هغه ډول سزا ورکړل شي. مګرم اوسني حالت کې ایران هیڅ ډول نه استازولي خبرې نه د افغانستان چارواکي خبرې انتهایي بې اعتنایي کوي. اته په دې نه ښکارېږي چې دی وکیل د مدافع لري که نه د د پروسیجر د قضایي کې عدالت تامین شوی که نه ده شوی دا قناعت کړی و که ده اقرار کړی و که دی واقعا مجرم و که نه و که یو بل څوک راوستلی دی د په نوم باندې یا یې دی راوستلی د بل چا د جرم په نوم باندې بڼې پکې اخیستل شوي دي یا فساد پکې شوی ده اداري نو بنا دا
کس بله او بل خبره وروستی د ده جسد یا مړه انتقال هم په دې اصولو کې راغلي دي چې باید کورنۍ ته بیرته مسرد شي دا خپل ټاټوبي کومکې ته چې ته وصیت کړی یا یې کورنۍ غواړي هلته خاورو ته وسپارل بله شي. مارج او درېیمه وروستۍ خبره د هر چا پاک له د رسوم عنعنات او دغه مذهبي مسایل په پام کې نیول کېږي. بله مارج صاحب راځو خپل سوال ته د مجرمینو افغان بندیانو په اړه ولې اسلامي امارات د اعدام پر ځای یاد کسان نه تسلیموي اوسني حکومت ته په دې اړه مو نظر څه دی؟ دا نو انتهایی ما وخت ولې بېاعتنایي کوي. بله دلته مخکې داسې حکومتونه وه چې بازخواست نه و پوښتنه نه وه. اوس هم طالبان به د پخواني حکومتو هغوی پوښتنه نه کولې یا دلته لاسپوڅي وه یا د اثر لاندې وه دا کړه به تسر نه کړي. دوی نه هیله د ملت همدا ده بله چې د یو مملکت د یو هېواد د زعیم په حیث باندې د یو خپلواک هېواد په توګه باید پوښتنه د هر اتباع خصوصا بیا د خپل ګاونډي هېوادو کې چې په ډېره پیمانه او شمېره باندې کډوال دي د دوی پوښتنه باید وسي د دوی چارو نه او د دوی حقوق نه باید دفاع وسي. بله که دا کار ونه سي بیا د یو هېواد اتباع په خپل زعامت په خپل دولت باندې خپل باور یا اعتبار لاسه ورکوي نور بیا هېڅ وخت ډاډ نه لري په دوی باندې حتی بیا ناراضه کي ناهیله کي له دې هېواده وځي ځکه دی پوهېږي چې ما نه څوک دفاع نه کوي او په نړۍ په دې ژویو کې بیا ډېر زیات ناتوانه ځان احساسوي کېږي چې بازخواست یا د پوښتنې مې څوک نشته. بله درېیمه خبره د هغه هېواد چې کومه کړنه په بېاعتنایي کې ترسره کوي هغه بیا نور هم هڅول کېږي د هغه مخه څوک هم پوهېږي چې یو څوک بازخواست نه کوي بیا دا اتباع انتهایي ځوروي او له دوی نه په وړیا ګټه پورته کوي او دوی ډېر استفاده تر کوي کاروي یا استعمالوي. بله د اعدام د مخنیوي په برخه کې ولې اړوند نړیوال سازمانونه لاس په کار کېږي نه هغه باید څه ترسره کړي په دغه برخه کې ښاغلی مارج؟ 50 کال افغانستان کې داسې جګړه او داسې زحمتونه بې کفایته زحمتونه ناست وه چې د افغانستان ارزښت و اعتبار نړۍ ته داسې کړی چې نړۍ هېڅ وخت د افغانستان د اتباعو په هکله باندې وګوره قاطعیت چې د نورو اتباعو په هکله د افغانستان په هکله نه لري. دلته د خلکو پرچم بې کفایته کسان ناست وه جګړې وې بیا د جهاد په نوم مجاهد په نوم باندې بې کفایته غله رهبران پورته شوله بیا راغله ټول راسپوڅي ګوډاګیان غله جاسوسان کورني جګړې په خپلو خویندو باندې دوی تجاوزونه وکړه پیانې پې پرې کړه د خپل پلرو په سړیو میخونه ووره جنګ و دا و ټوپک سالاري و دا یې وکړله بیا کورنۍ جګړې دغه مسایل بیا دا 20 کاله د جمهوریت په نوم باندې بې کفایته فاسده ډله راغله غله بېشرمه خلک راغله چې ته شرم نه درلودی که دوی شرم درلودی دوی به غلا نه کړو دوی باید اقل حیثیت درلودلی. دا کسان دا 20 کاله کېناستل دا وجه چې افغانستان ته نړۍ په درنه سترګه نه ګوري. اوس موږ زعامت ته وایو چې ته که د هغوی په خوا باندې په هغوی په پلو لاړ سبا ته دغه اوصاف تا ته استعمالېږي نو بنا دوی باید قاطعیت ولري سفیر یا استازی یا ډیپلومات هر څوک چې د ایران په افغانستان کې ده دی د احضار کړي هغه متحد وزارت خارجه له خوا نه او دې اقدامات پوښتنه وشي پلاوی به لاړ شي ایران ته د کورنۍ چارو وزارت پلاوی به لاړ شي د هغوی کورنۍ چارو وزارت سره د وزارت خارجې د بهرنیو چارو وزارت باید دا سره یو بل پلاوی سره تبادله شي د یوه کس پوښتنه وشي ایران په دې پوه شي چې اوس افغانستان صاحب لري مالک لري بازخواست لري او دا تابع او اتباع بې څه نه و دا نه وایم چې دا اتباع جرم کوي موږ جرم پرې وکړو شدیدا سزا دې ورکړل شي دا نه وایم چې موږ د دوی دغه بعضې کارونه خلاف دی مثلا قاچاق کوي مثلا مخدره توکي کوي فساد کوي اخلاقي فساد اداري فساد جرم ځان د ډیپلوماتو مالدلي واقع نه کوي ډېره سترګې نه شو پټوی چې سبا ته به نړیوالو ایران ووایي ته به هر څه کوې او بیا ما مرامت دی دوی یې کوي سزا وړ دي مطلق خندې محکمې وړ دي هغه کسان چې جرمونه کوي او فساد کوي او غلا کوي او قتل کوي جنایت کوي قاچاق کوي اما اصول د نړۍ باید پلي شي دا کسان باید دا ووایي چې افغانستان ته یقین وکړي چې نسبت د ایران طالبان ښه سزا ورکوي ښه سنګینه درنه سزا ورکوي خو
دلته به بهترینایي حکومت ته ونه سي، حکومت ته د افغانستان ته په ټیټه ونه کتل سي، ملت ته بې ارزښته ونه کتل سي، یو خپلواک هېواد په توګه یو د خپلواک هېواد د تابع د اتباع په توګه د سره باید کړنه وسي او دلته باید اصولو په بنیاد بلې زیاته مننه کوم بلې ماریچ صاحب ډېره زیاته مننه کوم د خپرونې په وروستۍ برخه کې به دا راته ووایاست چې د کډوالۍ ستر او لوی لامل څه دی او څوک یې باید مخنیوی وکړي د کډوالۍ په کور دننه. کډوالۍ عوامل معلوم دي، نه تنها چې اقتصادي عوامل دي چې بېوزګاري و بیکاري و مثلا لږه تنده، دا مسایل دي. د تعلیم حق هم مهمه ده، د سکونت هم مهمه ده او په ټوله کې لویه کچه د امنیتي ستونزې دي، بې امني او سیاسي مشکلات څخه ورته کېږي. علاوه له طبي آفاتونه چې هغه کېدای شي د منځمهال یا موقت په توګه څوک یو ځای لاړ شي بېرته راسي. اما په ټوله کې عوامل همدا دي. د ده عام و تام مسؤلیت خپل حکومت لري، زعامت لري چې هغه د ده په حل کې باید ګوټلي ګامونه پورته کړي. دغه مشکل ستونزه باید پیدا نه شي. که چېرې دغه ستونزه پیدا کېږي دا معنا دا ده چې حکومت خپل دنده خپل رسالت خپل مکلفیت ترسره کړی نه ده او خدمات خلکو ته نه دي ورکړي، ځکه دا خلک کډوالۍ ته ځي. بل نور هېوادونه دې کې مسؤلیت نه لري. څومره چې کډوال بل هېواد ته ځي دا معنا د ضعف د زعامت دغه یا حاکمیت دغه مملکت ته رجوع کېږي. بله ماریچ صاحب ډېره مننه کوم. تاسو په کور دننه د کډوالۍ د مخنیوي لپاره یوازینی لامل اقتصادي ستونزې او بیکاري یاده کړل. د همدې ستونزې د هواري لپاره اوسنی حکومت څه باید ترسره کړي؟ په لنډو کې دا هم راته ووایاستئ. بلکل دلته باید سکونت ورکړي فورا 10,000. حق د تعلیم د نجونو ښوونځي باید پرانیسي او دوی ته د کار شرایط جوړ کړي. اقتصادي افغانستان خپلې اوبه مهار کړي، خپل زراعت مهار کړي، خپل معدنونه مهار کړي، کارخانې فابریکې جوړې کړي. دا ټول کسان په دې کې اخته کېږي. دا دښتې مثلا کوشتبه یې څه جوړه کړې، کوشتبې ته بوځه دا ټول کډوال سره پاکستان او دې راځي ټول ته پراته دي همالته چې په ځای کې یا مثلا نور ولایتونو کې چې چېرته دښتې دي هلته سکونت ورته ورکړي دا یې حق دی. ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی عزیز ماریچ پخوانی ډیپلومات چې در دا وخت هم زموږ سره ملتیا کوله. درنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم. دا وه د نن شپې د نن خبره.